دا کهاني د یو جادوي ماشوم ده چې کله هغه په دې دنیا کې را پیدا شي نو هغه به د دې پوره دنیا بادشاه او حکمران جوړېږي. او بل طرف ته د دې ملک چې کوم بادشاه وي هغه نه غواړي چې دا ماشوم پیدا شي او دی د دې دنیا حکمران جوړ شي او په دې دنیا کې امن او چین او سکون پیدا کړي. دغه بادشاه په خپل شکاریان وراولي دي په دې ماشوم پسې چې تو دا ماشوم مړ کا چې دی پیدا نشي د دې نه مخکې چې زما حکمراني او زما بادشاهت ختم شي. او دا ماشوم په دې دنیا کې پیدا دې ماشوم سره وسوب صاف ورکړی راځي چې دا کهاني شروع شي. دا میری په نوم یو جنین چې دا هغې داسې ماشوم کېدو ونه چې هغه پوره دنیا حکمراني کوي. نو دا ته الله پاک نه سوال کوي بل طرف ته یو منګک راشي کوي. دا جنین چې په نظر شي نه دا د منګک له لږ روپۍ ورکوي ولې چې دا تیرا د زړه نه رحمدله وي. په دې کې راته په دې کمره کې یو دم رڼا شي د دې کمرې ته یو پری راشي چې هغه پری د دو خواته رانږدې شي او دې جنۍ ته ووایي چې دلته کې ستا چې کوم ماشوم کېده واره دی دا په یو داسې ماشوم وي چې دی به دې پوره دنیا باندې حکمراني کوي. دا میرې چې دا واوري تر ډېره زیاته خوشحاله شي چې دا خو د الله د طرف نه ماته یو سندیس دی او دا تاره چې کومه وي دا په دې اسمان کې وپرتې وي او بره اسمان ته لاړه شي. دا منګک دا ټول خبرې واوري او په دې ځای کې به هر چې څومره جانورانو پرندې هغه ټول دا تاره ویني چې دا خو ډېره چمکي دا تاره ده. ټول جانوران دې تارې ته سم حیران شوي وي. بل طرف ته یو خر وښیي چې د هغه دا کوشش وي چې دا تاره به زما یو ځل قسمت بدلی خپل پلار ته لیکي چې زه به له دې ځای نه لازمي وځم او دا چمک ته و تاره به زما قسمت ضرور بدلی. ته پلار ورته وبچه داسې خوبونه مه یاده خرې او غوټه په نوکرۍ ته وپردی او دا چکۍ ته وښه او باریک دپاره اوړه پیدا کړو. بل طرف ته رڼیا خر چې کوم نوی د دی یو ملګری کوتره وي هغه راشه چې نن په کلي نن په دې کلي کې د شاهي سواري راوتېده ده. خر ډېر خوشحاله شي او دا سوچونه کوي چې زه به هم د دې شاهي سواري یو ګوړه جوړېدم او د دې سره به مخکې ګرځم. دا پلار ورته ویل بچیا دې ته خوبونه مه وینه دا ته ما پهله و چې داسې خوبونه مه وینه. خو دی وایي چې نه زه به لازمي د دې شاهي سواري سره ملګری کېږم. دې ځان د دې ځای نه پولولو کوشش کوي چې زه ښه طریقې سره کور راشم خو دا ته نه ډېر زیات ګډوډ وشي او په دې کمره کې اور ولګي. د دې چې کوم مالک وي هغه خبر شي هغه راشي هغه دا اور مړ کړي او ردی دا رسې خټې ته کېدو خټې چې ته هغه بېل کوشش کوي د وتو خو دی نشي وتی. په دې کې ښه کافي او شپږ میاشتې وشوې خو چې د دې پلار خبر شي چې زما دا زوی نه پلاریږي او دی د دې شاهي سواري لازمي سواري جوړېده غواړي. دا پلار یې ځان په دروغه بیمار کړي او د زوی څه طریقې سره کولاو کړي. که زوی د دې ټیر نه ازاد شي دی خوشحاله شي چې زه دا خو سزا چم په دې کې مالک راشي خو دا پلار یې زر پاسې دا مالک وزر دی او دا زوی وتښتي دا مالک پسې منډی او دا خر چې کمې دی وختي منډې وختي خو دی د یو ځای نه غذار شي راته دا خپه شوي. بل طرف ته هغه میري د هغې خاوند وښوي چې هغه د قطواګانې کوي د الله پاک نه چې زما دا زوی نیکمله صالحه لوی کې بل ته ډېره خوشحاله چې بولي د تا پړیو مې راخیستا دا زوی پر دې ملک حکمران جوړېږي دی چې کوم رشته داران مې هغه هم ډېر خوشحاله وي دو خپل کلي ته راشي. میري دا دروازه بندې کړي او خپل کور سټین چې کوي نو دا چې د میز باندې وګوري افر پټ شوي دا افر ته ویري منډې وي پوره دې په نظر شي چې دا افر خو پیدا وله پختې پسې پټۍ چاپېره کړي په دې جنۍ چې کوم خاوند انټرنټ د افر نه پختې ته افر د کور او ښکلو کوشش کوي خو د افر ډاله سمې سر کوم دی ورته خو دا ښځې ورته وایي چې دا خو ډېر شریف دی او د دې خر ته زمون ضرورت دی وړي چې دی خوب دی. تا د خپل خاوند ته دا پیسو کې چې داسې پګړه خلو او ما ته وایي چې ستا په جادویي بچی کې دي چې هغه به د پوره دنیا حکمراني کوي. د دې خاوند یقین نه راځي د ایران بل طرف ته دا خر ځي چې د دې څه نه زه اوزم شاهي کاروا سره ملګری شم پوره د هغه کوتره ملګری راشي چې ته بار ته وتو کوشش کوي او بار ستا مالک چې کوم دی هغه د لیونو په شانتي تا ګوري کو چېرې د هغه په لاس وړاندې خو بیا به د هغه د وړو چکۍ له بوځي ورته نه خداره چې تو تر هغه پورې دلته کېناستو پورې ستا مالک الاب شوی نه وي. بل طرف ته دا هلک خفه وي چې تاسې زما زوی وکېږي خو دی په شک کې دی وایي چې زه کو هر څه دی خو زما خوښه ده. بل طرف ته په دې کلي کې یو درې کسانو ښه چې د هغو سره ترې اوښانې دا نجومیانې یعنې ته ته پته لري چې یو ماشوم پیدا کېږي تو یو مهنتراشه تنتي توپې ورسره د باچا ورته ووایي چې دا ګرانې توپې زما دپاره راوړئ. دا جادوګران ورته وایي چې نه دا من د هغه ماشوم دپاره راوړئ چې کوم ماشوم به پیدا کېږي او په دې پوره کلي په دې پوره ښار باندې په دا حکومتي دا باچا حیران شو چې داسې وسن نه کس پاتې کېږي دی خپل شکاري راوغواړي چې ورشه د ماشوم د پیدا کېدو نه مخکې مړ کا. بل طرف ته د باچا حکم وکړي چې دا درې واړه کسان په جیل کې بند کا.
دلته کې دا منګه کراولی دی خپل د ملګرو ته او د ټول جانورانو ته و چې داسې ماشوم پیدا کېږي. د هغه نو په پوره دنیا باندې حکمراني کوي، ولې چې دی منګه خو هر څه نه دی دنې بل طرف ته شکاري چې کوم سپی وي هغه راشي دا منګه راونیسي. ده نه تپوس وکړي چې دا په کوم ځای کې دی دا ماشوم چې پیدا کوي که دی خو عالي نه وای، خو د خپل د یړې ورته ووایي د هغه جنۍ پته ورته وښایي بل طرف ته. دا جنۍ او د دې د خاوند د دې ځای نه ځي بل یو کلي ته د هغې دپاره د ده دا خر ځان سره بوځي، خو دا خر ته دې سره نه ځي. دا خاوند بغیر کوشش وکړه دی نه ځي، نه دا ښځې ورته ووایي چې راته ښکاري دی نتله غواړي پرېږده چې دی دلته کي تو دا ور بند کړي او دوی دغه ځای نه وځي لاړ شي. بل طرف ته دا شکاري په تپوس ته کور ته راننوځي، دا خر ته یې شاته پټ شي. دوی دې خر ته ووایي چې میرې څه شوه. ده ډېر کوشش وکړی خو دا خر ورته ال نه وایي، خو دې چې پټی ته وګوري چې دا اوس تازه پټی شوې ده ده پوه شي ده د هغو په چا باندې لاړ شي چې دا موږ دا ښځه او دا ماشوم مړ کړو. بل طرف ته دا خر او راوځي چې دی سره اوس دوه لارې یا چې دی په هغو پسې ورشي یا مالکین بچکي یا د شاهي کاروان سره میلاو شي. او ده سوچ وکړي چې راشم نورو په شارټکټ لاره وځو او دا ته مالکین به خپله بچکو هسې نه دا شکاریان یې مړ کړي. بل طرف ته دا شکاریان له ده پیچه کوي چې دا خر به منګه افکا مالکین ته ورسې. ده په غارونو په خورونو ته پاسه یو بل خوا په ډېر مشکلات خپل مالک ته ځان رسوي. په دې ځای کې راته سره یو ګډه میلاو وشي چې دی هغه ګډې ته عمده پیسو پې چې داسې ماشوم د هغو کې وي جادویي ماشوم بل. دا ګډه عمده ته ساعت ورکړي چې هغه تاړه خو ما هم لیدل و په هغه ورځ چې په سپان کې پاتې ده. دا خر او دا ګډه او دا پوپټره روان شي چې موږ خپل مالکین ته بچکو څه طریقې سره د ویزم شکاري نه دلته کې دا شکاري د ده پیچه کوي. بل طرف ته دا خان چې دوره شي د دې باچا خبرې اوري چې دا باچا هغه ماشوم باره کې څه ویل. دا باچا د حکم وکړي چې دا درېیمونه نجوبیان پرېږدئ چې دوزي. دا اصل کې دا خیال چې دی کله ماشوم ته ورسېږي نو موږ به دا کسانو په ذریعه به ماشوم مړ کوو. خیر دی د کسانو ته و چې تاسو سئ خپله خو باچا له راتوپې ویسئ چې کم باچا به پیدا کېږي. و خر په دا ټولې خبرې واورئ چې دا دومره ظالم باچا دی چې دی هغه وړوکی ماشوم لا پیدا نه دی مړ کړی. بل طرف ته دا خر راشي بس میرې ته ووایي چې داسې کسان په تاسو پسې راځي تاسو ولې نه. او دا خرې ده د په خبرو نه پوهېږي. بل طرف چې دا خیال شو شکاري راشي بازار ته کې ده مالکین د څادر نه ونیسي او راف کې یو ځای ته بوځي. بل طرف ته شکاري خپل دا سپي ستنې پسې وتړي او دی دا ماشوم او دا مور وجنه په دا خر دا په ځای کې ګاډۍ له نتور پي دا ګاډه ښکته لاړ شي. بل طرف ته دا خر دی دغه د کور کې دا پوره بازار تل پوتل کوي. شکاري دې سره د کوی ته وروځي دا د مخې سره خپل دا مالکین د پسې نه بوځي چې شکاري په تا پسې دی. نو خیر دا مالکین ورسره روان چې دا سپي تړلی شوی خو تو په په زنځیر نه تړلی شوی دی او پې حمله کړې وه. دلته کې دا هلک هم ډېر غوسه شو چې د خر هر سره تباه کړلی دی. ټانګۍ نه خپې ماتې کړی او دې ته پته نه شي که فت مصیبت نه دوی بچ کړو. د خر ته کار شي چې خر ته ځای غرق شوي یا دا تال دولي هر سره ټول خراب شو. دې ته هم خفه شوي روان شي چې یاره ما خو تا بچ کوله خو زما شو دا کم سیر ته مالک ته دی نه غواړي. هلته شکاري هم د کوهي نه راوځي او خپل سپي پرانیزي او په دې پسې بیا روان شي. خر ډېر خفه روان دی ته شاهي کاروه ښکاره شي دی په هغې پسې منډه کړي او د ده ته خپې نه پټۍ والوځي چې یاره دا پټۍ خو هغه جنۍ زما سپي د تړل وه او زما سره ښه کړي او اوس د هغو ته زما ډېر ضرورت دی. خو زه په دې کې د هغو ساعت ورنه کړم. شکاري ظالم به او هم لطیف دی سوچ وکړي چې دوه لارې دي یا شاهي کاروه او یا افکا میری جنۍ دی د هغې میری جنۍ طرف ته واپس لاړ شي. په دې ځای کې د هغو د ټانګې پایه ماته شي. سړی خپل د ښځې ته کار شي چې دا ستا دا خر ده و چې دا هر سره وشو. دا جنۍ ته خفه شي دا یو سیب ته لاړه شي او کښېني. ناګړه هم د دوسرې دی په خپله درته احساس وشي چې ما غلطي وکړه نو دا فر ورته چې ورشه هغې سره خبرې وکړه. دی نه غواړي خو دی راشي خپل ښځې ته ووایي چې ما اوس غلطي غواړم د خپل پرتا او ما چې تا سره کومه پته لجه استعمال کړه دا ښځې معاف کړي او دوی ښه خوشحاله شي د خپل ځای نه روان شي. دا خر دا سامان او دا جنۍ په ځال نه پاسه کښېني چې د ده په ځای نه موږ څه طریقې سره وځو. بل طرف ته اوښان هم را روان وي دلته کې شکاري ته پټۍ میلاو شي. دا خر د جنۍ په څنګ کې نوري او بازار ښکاره شي کوم کلي ته چې دوی را روان وي. دې ته چې راشي په دې ځای کې دې ته اوکړې نه میلاو کړي ته دې خر مالک هم درته میلاو شي خو د خر اټېل کې دا خر ونیسي. دلته کې دا هلک راشه چې وګوره خر بیشته بل طرف ته رسه د خپل خسې ومې چې دې له د هوټل څه پیدا کړو او دا پوخان هم دفتر څخه ته راشي چې کوم ځای کې دغه جنۍ وي دا تو ته یو بل څه خبره کوي دا مالک خپل دا خر واپس راولي
apakang ba pasibutarite siya kataramini, ti kita gora fua obizei, chido atuwi chita swemo. Tawata miaste por apito wada ti chigana na patesti wako bandika o patashke bandida. Afar fueshinga mashuba un padize que pirakizu. Apoi tu de modată tudera da prezena uba sigurata pata shinote paduna pasa book no ka vazena vanu vasibal karta shikare manar sivele. Na garam vrashiro pe sat tafara. Tia gara lar shisakpal mardera walama. Mantarata avo fara marashinita pol. Na gara khpal markurto uil charashi disinama madatu krego marsham pe da pitawana de chitapok puradun ha pokumrami pita garupa da padala. Odavare gaswan naranashi awakta. Parirashi din karuta uwe chiwakita se makron teratiro ta surati pal nagris hat portai. Dunatalta tisuzena ortodash inspira para. Aventa tidima janetas taklit chivoshun kech uboride da farnalpio. Agalap pasan serabulsin afpazer bach tamsek avaranadi. Pantarata shikaren patu pasilaron teta pajane da base taramode. At la pajina sangada huakhare kodikula sankajida mashun patati haki. Oher da majbura in adi da tamashun da paze que lo pedata y falcarte da farde de shikarian de risposara o janban di warfare. La shikari tatawur la del today na 3D. Belte kitab gerde o hatun chanoran rashi dati. Mashun da fara che di shikari sara urshida shikari. Dio patwal ki eran fitbal tarata utfante da vak nakhbata urzig. Tef pal spikred of da spika farwetki. Odao kom chishikari de pakpala o unzig da spinda fakoshi chisanon shikari na majudu. Nartol te de far sarasato de paltarata avamashu kudashi dan duli weche. Nehkano te da vukura bande fleve teni video na chena subscribe te tacha vukuran rashi. Kontina avatopi warki aurataka. Nehkaran ti chapau shitita.